قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن شپې خبري ټولګي ته. راپورونه وایي چې طالبان د ولسمشر غني هغه طرحه چې له مخې راتلونکو شپږو میاشتو کې ټاکنې ترسره کیږي رد کړه. د افغان سولې په تړاو د ترکیې ناستې ته د ولسمشر غني لخوا د چمتو شوې طرحې په اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کې مخالفت ښودلی دی چې له مخې راتلونکو شپږو میاشتو کې ټاکنې ترسره کیږي. مجاهد وایي چې تیر ته په کتو ټاکنو د افغانستان وضعیت بحران ته بیولی، نو په همدې اساس دوی ته د منلو نه ده. د هغه په وینا د هیواد د راتلونکي په اړه هره پریکړه باید د دواړو لورو ترمنځ د سولې روان بهیر کې مطرح شي. ولسمشر غني ایران ته وایي نور وړیا اوبه نشته، یا به پیسې راکوي یا تیل. ولسمشر غني وایي له دې وروسته به ایران ته وړیا اوبه نه ورکوي. ولسمشر غني چې نن یې په نیمروز ولایت کې کمال خان بند پرانیست، په همدې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره مهم پلانونه لري او ډیر ژر به افغانستان په زراعتي برخه کې پر ځان بسیا شي. نوموړي وویل چې د دې بند د پاتې برخو چارې به هم ډیر ژر بشپړې شي چې ورسره به د زرګونه هکټاره ځمکې د خړوبولو زمینه برابره کړل شي. ولسمشر غني یو ځل بیا ایران ته په خطاب وویل چې له هوکړې له مخې به تر ټاکل شوې اندازې اوبه ورپرېږدي، خو تر هغه ډېرې به د پیسو په مقابل کې پر دغه هیواد پلورل کیږي. هغه وسلوالو طالبانو ته هم په خطاب کې وویل چې له جګړو لاس واخلي او په خبره افغانستان جوړېدو ته اړتیا لري او د دې کار لپاره د جګړو ختمېدل مهم دي. وسلوالو د کندهار ارغنداب کې یو لوی پل د موټر بم په واسطه الوزولی او تخریب کړی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي وسلوالو د کندهار ارغنداب ولسوالۍ اړوند سرکاري باغ شاته د تګ راتګ لوی پل چې خاکریز ولسوالۍ ته هم لار جوړوي د یو مازدا ډوله موټر بم په واسطه الوزولی او تخریب کړی دی. د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند وایي چاودنه تلفات نه لري، خو عمومي پل تخریب شوی دی. تر اوسه د دې پله د الوزولو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د سفر کولو له امتیازه ناسمه استفاده کړې او په پاکستان یې د ترهګرو د روزنې او د ځان وژونکو له مرکزونو لیدنې کړي دي. ښاغلي محب دغه څرګندونې د سې شنبې په شپه 1400 کال د وري 3 د افغانستان د سولې په اړه له هډسن انسټیټیوټ سره په ویډیو خبرو کې کړي دي. وایي له دغه امتیاز نه په استفادې د طالبانو د مشرتابه 15 غړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې هم شامل دي دغه سفرونه کړي دي. د ښاغلي محب په خبره د طالبانو مذاکراتي پلاوي د مذاکراتو پر کړنلارې له هوکړې او د روان کال د جنورۍ په 5 د مذاکراتو له بیا پیلېدو وروسته له دغه معافیت نه په استفادې سره د سولې خبرو میز ته له حاضرېدو ډډه کړې او په پټه یې په دغې ډلې پورې له تړلو ترهګرو ډلو سره لیده کاته کړي دي. بلخ کې 14 طالبان ووژل شول. دفاع وزارت وایي تېره ورځ هوایي ځواکونو بلخ ولایت چهاربولک او دولت آباد ولسوالیو کې طالبان په نښه کړل. د دغو عملیاتو پایله کې 14 طالبان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي. افغان حکومت وایي ګاونډي هیوادونه د اوبو د مدیریت له مسلې ویره نه لري. د اوبو د تنظیم ملي ادارې رئیس خان محمد تکل نن د کمال خان بند پرانیستې په مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت له لارې غواړي افغانستان ته زرغونتیا او پرمختګ راوګرځوي. د په خبره ځینې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د اوبو له مدیریته ویره لري چې دا ویره یې بې ځایه ده او افغانستان حق لري له خپلو طبیعي منابعو استفاده وکړي. د تکل په خبره افغانستان په ډیرو برخو کې د اوبو د مدیریت او تنظیم لپاره رغند او مهم پلانونه لري چې یو پر بل پسې به عملي کیږي او هغه پروژې به هم بشپړېږي چې تر کار لاندې دي. کمال خان بند د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې جوړ شوی چې د زرګونه هکټاره ځمکې خړوبولو ته به زمینه برابره کړي. پینټاګون یو ځل بیا ویلي له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو وتلو ته چمتووالی ښیي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو وتلو ته چمتووالی ښودلی دی. د یاد وزارت ویان جان کربي ویلي هر وخت چې ولسمشر بایډن له دغه هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه وکړي، دوی چمتو دي چې په کمه موده کې په بشپړه توګه خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسي. کربي زیاته کړي د دفاع وزیر لوید اسټن په کابل کې هم ویلي کله چې بایډن له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تصمیم ونیسي نو جنرال کنیټ مکینزي او سکاټ میلر به دا چاره په تر ټولو ښه خوندي توګه عملي کړي.
په ورته وخت کې واشنګټن خبرداری ورکړی دی چې د تاوتریخوالي دوام به د سولې برخه کې پرمختګ له ګواښ سره مخ کړي. کابلوف ویلي امریکا د طالبانو ته د هوکړې د ماتولو پلمه په لاس نه ورکوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي چې امریکا ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د حضور نیټه وغځوي. نوموړي زیاته کړې چې که چیرته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي نو دا چاره به طالبانو ته د دوحې هوکړې د ماتولو لپاره پلمې په لاس ورکړي. کابلوف څرګنده کړې چې امریکا او طالبان تر څو میاشتو پورې د امریکایي سرتیرو د حضور پر تمدیدو خبرې کوي، خو د په خبره دا چاره به بدې پایلې ولري او طالبانو ته به د امریکا د ملامتولو پلمه ورجوړه کړي. نوموړی دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې د امریکا د دفاع وزیر لویډ اسټن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر بایډن تر اوسه له دغه هیواد څخه د خپلو سرتیرو د وتلو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د تاوتریخوالي پر ژر تر ژره کمېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره پر افغان سوله خبرې اترې کړې دي. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې دیبورا لاینز نن له عبدالله سره د سولې برخه کې پر وروستیو پرمختګونو استانبول ناستې د تاوتریخوالي پر کمښت او له ډیپلوماټیکو لارو د افغان ستونزې پر حل بحثونه کړي دي. سرچینه وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د تاوتریخوالي پر ژر تر ژره کمېدو ټینګار کړی دی. د ویلو ده چې لاینز په دې وروستیو کې دوحه کې له طالب لاوي سره لیدلي او پرون یې د یادې لیدنې جزئیات د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي دي. اروپایي ټولنې او ترکیې پر افغان سوله خبرې کړي. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیف بروویل د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره پر افغان سوله او په همدې تړاو په ترکیه کې پر جوړېدونکې ناسته خبرې اترې کړي دي. بروویل پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو په ترکیه کې پر جوړېدونکې ناسته مثبت بحثونه کړي دي. بروویل زیاته کړې چې اروپایي هیوادونه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ګډ شمېر سرتیري لري او دغه ټولنه هیله لري چې افغانستان زر تر زره سولې ته ورسیږي او دوی په دې برخه کې له افغانانو سره ګډ کار کوي. نوموړی په داسې حال کې له ترکي چارواکو سره خبرې کوي چې افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره ګڼې طرحې وړاندې شوي دي، خو کومه څرګنده پایله نه ده لرلې. ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې پر همدې تړاو ناسته جوړه شي او ډیر کارپوهان دا ناسته سرنوشت ټاکونکې بللې ده. قدرمنو کتونکو دا د دې ساعت مهم خبرونو تر بیا نورو خبرونو چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی او بخښونکي راو سپارم. ښې شېبې ولرئ.